د امیر المؤمنین له لوري صدر شوی کتاب چې د بدو رواجونو مخنیوی په بدو کې د نجونو ورکول طلاق زیات ولور اخیستل یې مهم ټکي دي. پنجشنبه د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري له زده کوونکو څخه چې تعداد یې شاوخوا 1100 تنو ته رسیده ازموینه واخیسته. مسؤلین وایي د دغه ازموینې له لارې غواړي د امیر المؤمنین صدر شوی فرمان خپور کړي ترڅو د ناوړه رواجونو مخه نیول شوي وي او په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات شوی وي. کومه سیالي چې موږ اخلو یا روانه ده دا د امیر المؤمنین چې کوم فرمان راغلی و د بدو رواجونو په اړه دغه سیالي په هغه کې ده. تقریبا د سیالۍ کې 1100 کسونو تقریبا ګډون کړی دی، ثبت نوم شوی و. دې کې هغه شوینه د فرمان کې مطلب تشریح شوی دی چې کوم شوینه د موږ په اسلام په دین کې نشته خو موږ خپل رایج کړی دي. دغه کتاب تقریبا د 115 باندې ثبت نوم شروع شوی و، نن د 115 د مطلب تقریبا 100 ورځې وخت مور کړی و. کتاب دومره غټ نو تقریبا 11 صفحې و. یو شمېر دیني علما بیا دا ډول ازموینې د زده کوونکو لپاره تر ټولو غوره لار بولي او زیاتوي چې له دې لارې ولسي خلکو او زده کوونکو ته عامه پوهاوی ورکول کیدای شي او نوی نسل له اسلامي اصولو او قواعدو باخبره کیدای شي. نو واقعا د نن ورځې د کومه سیالي چې دا سړی ته اطمینان دا ورکوي چې کوم بد رواجونه او بدعات چې په اسلام کې کیږي هغه چې په اسلام کې نشته نو د هغې مخنیوی باید وشي. دا خو د امیر المؤمنین فرمان هم دی او د امیر المؤمنین فرمان او تطبیق او بیا عمده قسم ته د ازموینې په ډول خلکو ته رسول دا روغتیا هم ډیر مهم دي. ازموینې لکه نن چې د امیر المؤمنین فرمان د شاګردانو په منځ کې د ازموینې په ډول باندې تطبیقیږي یو خو په ذهن کې ښه کینی او بل به په خلکو کې دا ډیر ښه خور شي. د ازموینې ګډونوال هم وایي خوښ دي چې په دا ډول برنامو کې برخه اخلي. د ګډونوالو په خبره دا نه یوازې د دوی پوهه زیاتوي بلکې دوی به وکولی شي چې یاد فرامین نورو ته هم ورسوي. دا کوم کلی او قومو کې دا رواجونه دي، مقصد دا بد رواجونه دي، دا مهرونه دي، دا ولورې دي، دا باید راټیټ شي ځکه چې دغه سره خلک سیدي او اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي. راتلونکي موږ دا غواړو چې موږ دا رقم سیالي نور هم برابر شي لکه دا اوس یې په لاره شول سوي دي. ډېره مننه تر کولو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه چې دا رقم سیالي په لاره شي. او د امتحان ډېره ګټه کوي د شاګردانو لپاره د اسلامي معلوماتو زیاتوالی راولي. ځینې خلک وي د معلوماتو کې نه پوهېږي هغو لپاره ډېره فایده لري او بل ډېر ګټور دي دا معلومات. بغیر د امتحان څخه نه موږ باید خپل ځان ته راجذب کړو دا د کتاب څخه. امتحان یې پوره ډېره ګټه کوي خو کتاب موږ خپله باید یود کړو چې دغه معلومات موږ حاصل کړو. باید یاد شي چې د امیر المؤمنین لخوا د ټولنې اصلاح او پرمختګ په پار وخت نا وخت دې ته ورته ځانګړي فرمانونه وړاندې کیږي چې د خلکو له توت هرکلي سره مخامخ شوي دي.